السلام علیکم درنو دوستانو، ښه راغلاست. خدای تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د صحت کالي به مو په تن کړي وي. دا دی بخت الله بهار بیا هم حاضر شوی یم تر څو تاسو ته د خطاطۍ په برخه کې نوی لوست وړاندې کړم. په تېره ویډیو کې موږ د خطاطۍ په برخه کې په بسم الله الرحمن الرحیم باندې کار وکړ. یعنې دا مو زده کړل چې بسم الله الرحمن الرحیم په څه ډول ښکلی لیکلی کیږي. نن راځو د مرکباتو په زده کړه پیل کوو. مرکبات په خطاطۍ کې د دوو ټکو د دوو تورو ګډولو ته ویلی کیږي. څه ډول کولی شو چې موږ دوه توري سره شریک کړو. راځو لولو یې. لومړی خو د ب ی ت نون ټ ث ټ او ب هر هغه توري چې یوازې په ټکي کې فرق وي دا په سر کې یو شان لیکلی کیږي. د مرکباتو د جملې څخه لومړی مرکب چې دی اما د ب توری دی، الف نه دی. الف ځکه نه دی چې الف په سر کې نه لیکلی کیږي. که الف موږ په سر کې لیکو، یعنې د یوې کلمې په سر کې موږ الف لیکو، نو موږ باید الف ځان ته ولیکو، له هغه وروسته د کلمې پاتې برخه ولیکو. خو چونکې الف له کلمې په سر کې له کلمې سره نه ګډېږي، یعنې په یوه کلمه کې الف د کلمې له نورو تورو سره په سر کې نه ګډېږي، نو له ب څخه پیل کوو. موږ څنګه کولی شو چې ب له الف سره، ب له ب سره، ب له ت سره، ب له ح سره، ب له جم سره، ب له دال سره، ب له ر سین صاد ط عین غین ف قاف کاف لام میم نون الف او ی سره ګډه کړو. راځو لولو یې. ب له الف سره څنګه ګډېږي؟ یا ب یا نور توري. ګورو یې ب له الف سره په څه ډول ګډېږي. دا ب هم ده، ی هم دی، پ هم دی، نون هم دی، ټ هم دی، همداسې نور توري هم. یعنې هر هغه توري چې مشابه شکل ولري موږ کولی شو چې د ټکو په توپیر سره یې نوم هم بدل کړو. راځو ب له ب سره ګډوو. ب له چی شي سره؟ له ب سره. دا ب هم دی، ی هم ده، همداشی دا هم ی هم دی، نون هم دی، نون هم دی، همداشان ث هم دی، ت هم، نون هم، همداسې نور توري، ت هم. پوه شوئ؟ خدای تعالی دې وکړي چې پوه وئ. او همداشان له دغه شکل څخه ث هم جوړولی شو، د ټ توری هم ورڅخه جوړولی شو، د ت توری هم، د ب توری مو هم، د پ توری هم ورڅخه جوړولی شو. خو نشو کولی چې ی په دې شکل ولیکو، نشو کولی چې نون په دې شکل ولیکو یا نون په دې شکل ولیکو. پوه شوئ؟ خدای تعالی دې وکړي چې دا لوست به مو خوښ شوی او زده کړی مو وي. زموږ د نورو ویډیو د کتلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د یوټیوب د سبسکرایب کولو ګټه دا ده چې تاسو ته به زموږ نوې اپلوډ شوي ویډیوې هر وخت در رسیږي او تاسو به وکولی شئ چې خپل تمرین ته په خپل وخت باندې دوام ورکړئ او ورباندې تمرین وکړئ. د خطاطۍ لپاره عموما ما ویلي وي چې هر هغه قلم چې نوکی پرې وي، یعنی نوکی کټ وي، دا د قلم څوکه نه دی، دا چې کټ وي داسې قلمونه کارولی کیږي. موږ به د خطاطۍ یو بل پړاو هم ولرو چې هلته به موږ د ګردې نوکې والا قلمونه وکاروو. یعنې هر هغه قلم چې نوکی ګردی وي په عادي خطونو کې کارولی کیږي، په عادي ځایونو کې کارولی کیږي. یا به موږ په راتلونکو کې پروګرام ولرو. خو دا چې خطاطي لولو، خطاطي آسان کار نه ده، خطاطي هنر ده او خطاطي چې ده فکر او ځیرکتیا ته ډېره اړتیا لري، ډېر مشق ته اړتیا لري. نو بناً تاسو په دې لوستونو کار کوئ او دا پروسه تعقیبوئ. انشاءالله چې همغه پروسې ته به هم رسیږو، همغه پروسه به هم پر مخ بیایو. د نستعلیق خط مو پیل کړی دی، بیا به د نس خط هم پیلوو، بیا به د ثلث خط هم پیلوو، همداسې نور. مننه، ښې چارې او ښه وخت.